بغلان کې د منظور پښتین د نیولو په غبرګون کې ځوانانو، قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځایي خلکو د پاکستان حکومت پر ضد غونډه او لاریون ترسره کړی دی. لاریون کوونکو د منظور پښتین نیونه غندلې ده او د پاکستان له حکومته یې غوښتي دي چې هغه دې ژر تر ژره خوشي سي. پاکستان ته په دې لاریون کې خبرداری هم ورکول سوی چې د منظور پښتین په څیر د حق غوښتونکو کسانو نیوکه به د پښتون قام مبارزه په لره او بره پښتونخوا کې کمرنګه نه کړي. نور حال د نورګل اندړوال په راپور کې واورئ. د لر او بر شعار ترڅنګ د لامو تر باسینه یوه خاوره یوه وینه، دا شعار هم د بغلان د لاریون کوونکو لوري ورکول کیږي. دوی د پاکستان حکومت او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او بینالمللي پښتانه چې هغې خواته دي کوزې پښتونخوا له هغو سره او له برې پښتونخوا سره دا ټول سر له ننه نور موږ نسو زغملی. موږ غوښتنه دا ده چې موږ یو کم دا دوی ته تقسیم کړي، موږ بېرته غواړو سره یو سو لوی افغانستان جوړ سي. لر او بر یو افغان یو، موږ هېڅوک بېلوی نه سي. لر او بر افغانانو درد یو ده، دود، کلتور، ښه ټول هم یو دي. نو دغه زموږ مشر منظور پښتین چې ونیول سو، د دې په اساس راټول سو چې دا غیر قانوني نیول سوی ده او هغه دغه د پښتنو غږ اوچت کړی، په دې ګناه یې نیولی. نو موږ غوښتنه دا ده چې بیرته دا د خوسې کړی سي. دغه بر نه حقه نیول سوی ده او د دې خوسې کېدل زموږ هدف ده. باید د بغلان د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی وایي چې د پاکستان دا ډول کارونه چې په سوله پال ډول خپل حق غوښتونکي فعالین نیسي د زغم وړ نه دی او نه به هم دا ډول نیونې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او په کوزه او بره پښتونخوا کې د پښتون قام د ظلمو د مبارزې مخه ډب کړای شي. پاکستان په خپل هغه حرکت چې د پښتنو او د پښتون ولس پر ضد باندې شروع کړی، موږ د خپلو خلکو په نمایندګۍ باندې پر پاکستان باندې غږ کوو چې پاکستان چې په منظور پښتون او په داوود خان په دیو باندې د پښتنو غږ خاموشه کولی نه شي. د منظور پښتین خوشی کول په لر او بر کې د پښتون قام او افغان ولس غوښتنه ده. بغلان کې په منظومه ژبه هم شاعرانو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د منظور پښتین تر خوشي کېدو پورې به خپل لاریونونو ته دوام ورکړي. په دې حالاتو کې ضروره چاته یې ډال چاته یې توره، زما په سخته کې تربوره، تر څو د خلاص نه کړم منظوره، تر هغې وخته به کومه لاریونونه. د پاکستان لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیولو وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه راوتلي دي. لاریونوال د منظور پښتون نیونه غندي او د نوموړي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له هغه وروسته چې پاکستاني پولیسو د نقیب مسجد په نوم یو پښتون ځوان په کراچۍ کې واژه جوړ او له هغه مهاله تر اوسه د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې د پاکستان پر وړاندې سترې غونډې جوړې کړي او پر حکومت یې تور پورې کړی چې په خیبر پښتونخوا کې پر پښتنو ډول ډول ظلمونه کوي، د وژنو تم کېدو ترڅنګ خپل حقونه هم نه ورکوي. نورګل اندړوال، بغلان.